دا وګورئ ماشاءالله جاز لاړی او جاز چې کوم لوګی پرېښوده که نه نو موسم دومره مزیدار او صفا دی چې دا وګورئ بلکل صفا ښکاري چېرې او اوس موسم ګرم دی بلکې سپرلی دی او اکثر تاسو ته پته وي دا لیکه چې کوم پرېږدي که نه دا لوګی نو دا په ژمي کې پرېږدي خو ماشاءالله زموږ د باجوړ ماحول او موسم صفا دی نو د دې وجې نه دا لیکه اوس هم پرېږدي ماشاءالله. هسې خو اوس وختي دی. السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه وایم او هسې خو ډېر زیات وختي دی ماسپښین دی نور هم په سر ولاړ دی خو زه لاړ به شو چکر به مو ولګوو او تاسو ته به د بازار سیل هم وکړم نو راځئ ځو او ګورو چې په بازار کې نن څه دي خوراکي مواد راځئ زما سره. ماشاءالله زموږ د ښار بازار ډېر زیات رش وي دا اوس ماسپښین ټیم دی او دا روژه او دې ټیم کې ماشاءالله خلک ډېر زیات راغلي دي او رش دی او دې طرف ته بیا دا ځلوبۍ دي مټایان دي شتوکړې دي او دا پکې سبزۍ ماما دی دې خوا ته بیا راشو دا سبزۍ والا دي او دې ځای کې تازه فروټ او سبزۍ هم میلاوېږي نو خلک راځي څوک یو څه اخلي څوک بل څه اخلي د خپل شوق مطابق او د خپل وس مطابق او که زه درته ووایم نو دلته هر سړی راځي دا پکې اوس مکمل جاهز تیار خوراکي مواد او چې دا څه شی دی یار والله دې باندې خو ډېرې نقشې جوړې کړي دې طرف ته شاته بیا دا لوبیا او دغه رنګې چڼه ده او دې باندې هم ډېر زیات رش دی اوس دې کوڅه کې مونږ ځو دا کوڅه د نسوارو دپاره ډېره زیاته مشهوره ده که ستاسو یاد وي چېرته تاسو راغلي یې نو دې ځای کې به څلور پنځه دوکانونه د پیکو اوس هغه پیکوګانې چې دي ختمې او دې ځای کې عام سړی نه شو راتلی هغه به پرنجېدو ټوخي به یې کول اوس پکې دا دوکانونه جوړ شوي دي او دا نسوارو والا دي بلکل او بیا د دې نه بعد چې راوځو دقې کوڅې نه نو دا پخوا د ارنګ اډه وه دا شینګس مارکیټ دی او دې ځای کې هم ډېر زیات رش وي سبزو والا باندې دوکانداران دي زاړه دوکانداران دي دلته او ډېر ښه ریټونه ورکوي دې نه بعد بیا دې خوا ته که راشو نو اوس مازدیګری دی تقریبا مانځه ته لږ ټیم پاتې دی د مازدیګر او جایز چې کوم سامانونه دي تیار خوراکي مواد هغه بلکل بازار ته راوویستلی شو او هر سړی اوس دې ځای کې چې دی نو څه نه څه ځان له اخلي او روژه ماتې چې دی نو ځان له ښایسته کوي. د بازار نه راځم او په بازار کې چې کوم رش و او رش په دې ورځو کې ځکه سې وایي چې تقریبا 8 ورځې پاتې شوې اختر ته او روژتۍ سړی د اختر ته ډېر زیات محتاج او ډېر زیات جلچي ورته کوي باقي رالو ماشاءالله اوس دا لږ ټیم پاتې دی اته 10 منټه پاتې انشاءالله اذان ته نور بلکل پرېوتی خو به ځکه نه چې ورېځ ده دا مکمل اسمان اوس ورېځ ده ټوله ورځ خو اسمان شین و نور و په دې ټیم کې اوس ورېځ ده نو کیدای شي نور به اوچت یا به اوس پرېوتو والی خو زه ټیم هم بلکل نږدې دی ماشاءالله روژه ماتي ته الحمدلله نو ما وایي چې ځه د بازار ویډیو خو مې سره شریکه کړله خو ما ویل چې ځه رسوتۍ دنه واخلو نو دې ځای کې ما ته راکړي اجازت چېرته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان.